هغه چې 1500 روپۍ در کم دا ډېرې دي. نه راکوي. چیا څنګه په دې مې پوهېږه ته سکول ته ولې نه ځې ته دا کې سکول ته سکول ویم سویم کې ها سیم صحیح ده سرکاري سکول ویم مور راته ویلي اختر نه بعد به داخل شي اختر نه بعد به داخل شي اوس ته شومه اول شپږم کې اختر نه بعد به داخل شي اوس پیسې وکړي اوس څه چلو کا بل مون پیسې واخلو پیسې وکا بل پیسې جمع کو ولې پلار دې سکے زړه می مات دی و می نیسا پلار نو کړه می در خپل غیګرا او مشرور دی اشرانه ودی هغه مې مدرسې کې داخل کړی دی او دوه خويندې مې دي هغې مې مور سره سبق کوي مور مې عالمه ده څه پیسې مې مور سره مې باید راشي واړه سبق وي څه 20 پیسې راټولې شي سمون مې سکول ستا نه مشرور نشته ته مشر یې مشر یم ته لالا یې کور کې تا ته لالا وایي که څه وایي دا خویندې راته بای وي واړه رویان دی ته څه وایي هغې راته لالا ما وی چې ته لالا یې که ته دې کې بچې 100 روپۍ ګټې ته چې دا شیشې میشې پاکې دې کې 100 روپۍ ته وګټې 400 500 और सिर्फ दे रोजे के शुरू होते दे रोजे के रोते या रोजाना रोजे چې سکول نه راشي بیا روزي او بس نو سبق مو سره نو صنفي په شروع کو نو ته چې دا پیسې واله اصل 500 روپیا دا بیا چا لور کې مور لور کې چې کمی وګټي بالکل زه خپل پیسې چې جوړ کم کنه هغه کې لګي بل لور کوم سو باندې ویزه نه بیا روټه اوسم جماعت له کجوري اوسم دا کټول کور د لالا پته مې لالا بوس مزدوري نه راځي صبروري ها دا زیرا خزا زموږ د یو پیسې لو کا بیا د نزو زموږ د پدې باندې لانجه ده کنه زه کوم سپینی کپړې خلو او دی وی تورې کپړې خلو اختر لا ما سره بس سپینی کپړې مزه کوي کتورې سپینی تاسو څنګه غوښتي ala حسني ولې نه غوښتي ولې ورا کوي نه وایي بیا وسته ولې وانه غوښتي سوا جواب زما شته هغه تیر کالنی اختر شته سپین جامې نو هغه باچې شته مې کولي دی هغه ادي خوښې دي دا څه کار مشرور خو دې نشته که نه دا چې زه ناست یم زه دې مشرور یم څه دی ما مشرور دی ستا کپړې به د څه وشي ستا کپړې بیا په څه اوبه وشي وایه دا که زه ستا مشرور یم که نه خلک چې مشرور نه پیسې غواړي ورته وایي که نه دومره پیسې راکړه ځان له داخلم داسې وایي که نه زه دې مشرور یم ووایه شابه کپړې ورې په څه وشي جوړه مور اغوستې وه نو په څو ما خو نه وه اغوستې مور ښځه چې 500 روپۍ در کم دا ډېرې دي نه راکوي تا ته مو نه وایي زه دې ورور یم ورور نه خلک پیسې نه لري ورور نه خلک پیسې لي که نه دا راځي اخلي که نه زه دې ورور یم دا 500 روپۍ ساده کپړو د لالا را طرفه چا طرفه د لالا را طرفه دا ونیسه خو یو کار به کې بچیا دا اوس ساده کپړو شو چې کله ته
نن کور ته لاړ شي که نه نو ته به بیبې ته وایي چې ما خو ډېره ښکلې مزدوري کړې ده نو بیبې به راته وایي چې دا ښکلې مزدوري کړې ده نو کم دی ما ته خو څه وښیه نو دا پیسې به بیبې ته نه ښیي دا ستا د کپړو دي ویې ښایه ورته خو ورته وایي دا زما سپېشل د کپړو دی دې باندې ځان د کپړې اخلم او سپلی به اخلم ستا څو خویندې دي زما خویندې دوه هغه دوه خویندې چې دي او یو چې بیبي ده هغې ته هم د عزت دا به داسې کار کوې ستا دوه خویندې دي دا یو 50,000 نوټ دغه یوې خو یو دغه بلې او دا یو د 50,000 نوټ چې کوم دی دا د بیبي بیبي ته به ووایې نن د یو غټ زوی راغلی و هغه زموږ ټولو نه غټ و ویې وایي چې دا به سپېشل زما خویندو ته او بیبي ته ورسوي صحیح ده نو په دې باندې به هغې ځان له اختر له چې څه کولی شي هغه به پرې وکړي ټیک ته به شي او چې کله روژه ختمه شي خپل سبق ووایه چې کله ته سبق ووایې بیا خو به غټ افسر شي که نه چې غټ افسر شي نو بیا به دا جیپانو کې به ګرځې خو چې ما کوم ځای نو وي نظام به را باندې نه شپېلې کې ګورې سلام به را باندې کې هسې نو جیب کې داسې بیا ځان شګه کې ها سلام بچی که نه دا سپېشل د بیبې دا د نو څوک معاملې وي دا جیب کې پټې کېره 100,000 روپۍ شوې ستا هم پکې شوې د دواړو خویندو هم پکې شوې د بیبې هم پکې شوې اوس داسې کار وکړه چې لاړ شه کور ته چوټي کوي 150 روپۍ ګټې که نه دفتره پورې چې ته کار وکړې 10 ورځې دي نو څو راځي دفتره پورې وتې 15,000 ګټې به هغه 15,000 هم به درکړو هغه 15,000 هم دا ستا مزدوري شوه دا هم والا اوس لاړ شه کور ته بیبې ته وایي زه دفتره پورې بالکل نه وځم بیا ما ټوله مزدوري وکړه وایي د اختر نه پس به زه ډایرکټ سکول کې داخلېږم بیا غټ افسر شم بیا به دله په یو ځای ډېرې پیسې ګټم ټیک ته داخل خوشحاله لږ ډېر زه بچې ځه